د دې کس نه د تپوس وکړه او زه ترې هم دا تپوس کوم وایي ای د رمضان په تلو باندې خوشحالي کوونکیه او په راتلو باندې خفه کېدونکیه ستا په بوزه او په روجه کې فرق څه دی؟ هېڅ فرق نشته. تا په روجه کې کوم داسې پابندیانې کړي دغه فیسبوک دغه جاخې دغه یوټیوب دا سندرې دا فلمونه دا په بوزه کې مو دا په روجه کې مو د دغه خلکو ویل مونځونه تا نه په بوزه کې هم تلو هغه ځای نه په روجه کې هم تېرېږي څه کومه توره دیوالې ده تهجد ستا په روجه کې هم نه او تهجد ستا په بوزه کې هم نه ستا په روجه کې آخر کم دي چې غټ کار دې کړی دی چې ته دا وایې چې زه اوس پابندیانې ختمې شو خو صرف دغه کار دې کړی چې لږ ساعت له دې لږ ساعت له دې ځان منع کړی او د څه نه د خوراک او څښاک نه لږ ساعت له معمولي هغه دې ځان بند کړی او د خوراک او څښاک نه نور تا څه کړي دي وایي سوال دا دی نو مؤمن چې په زړه کې ایماني او تا ایماني چې مؤمن په زړه کې ایماني او دا ایماني زړه ته کوشوي او د ایمان خونې سکلی نو هغه په دې قدرمن میلمه پسې ډېر زیات خپوي او په دې میاشت پسې به یقینا هغه ډېر زیات خپوي د خفګان خبره ده لکه اوس سوال دا دی چې دا رمضان به راځي او که نه به راځي خو نو جواب دا دی چې دا رمضان خو بیا راځي رمضان خو بیا راځي رمضان خو د هغه وخته پورې دی چې څو پورې قیامت نه راغلی سوال دا دی چې دا رمضان چې راشي نو ته به یې او که نه به یې دا د سوچ خبره ده او د غم خبره ده دا رمضان چې راشي بیا نو ته به پکې یې او که نه به یې اوس څه پته لګي دا رمضان دا کوم چې په لږ وخت کې به موږ رخصتو دا زموږ اخرنی رمضان وي ته پرې راځي په تاسو یې کومې راځي نو هر یو سره لکه وایي چې زه پرې راځي نه یم نو کړي دې به کیسې دي لکه د تعجب په څه باندې موږ له راشي په دې چې ټول دا وایي چې نه زه پرې راځي نه یم نو چې راځي نه یم نو تا پکې څه کار کړی دی وایي څه خو مې پکې کړي نه یم دا اوس عجیبه خبره ده یو طرف ته دا خبره کوي چې زه پرې راځي نه یم او بل طرف ته محنت هم مه کوه یو سړی دا وایي چې زه راځي نه یم په دې خو بل طرف ته محنت هم ډېر کوي او د اوچت مؤمن دا شان هم دی چې ده ته ډېر عبادات هم خپل لږ ښکاري او ډېر محنت ورته هم کمزوری ښکاري یو سړی د سره محنت نه دی کړی او زه دا تپوس داسې نه کوم که تپوس مې وکړو چې ما له جواب راکوي نو بیا به پکې ډېرې خبرې راښکاره شي خو زه تا نه صرف دا تپوس کوم چې د روجي نیوونه علاوه د روجي نیوونه علاوه د دې سحر د راختو نه واله د نور د ډوبېدو پورې د تا چې روجه نیولې ده ځان دې د خوراک څښاک نه منع کړی د دې نه علاوه ستا په رمضان او په غیر رمضان کې څه فرق و دا جواب ځان له ورکړه ستا په رمضان او غیر رمضان کې څه فرق و څه ګډ فرق پکې تا ته ښکاري ووایه نو دا میاشت یقینا چې په دې پسې هر مؤمن په دې پسې جاړي د هر مؤمن زړه په دې پسې خپوي په هغه تلاوتونو پسې په هغه تراوو پسې په هغه روجو پسې په هغه روژه ماتي پسې په هغه پېشمني پسې په هغه دعاګانو پسې په هغه درسونو بیانونو پسې په هغه جوماتونو کې ناستو پسې د هر څه پسې مؤمن یقینا چې جاړي خفګان پرېږده جاړي پسې چې دا دومره د نیکیانو موسم زمانه روان دی هغه موسم زمانه روان دی چې په هغې کې د الله د راضي کولو یو لویه موقع وه